درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د سوات درس وایو. سوات د پښتو الفبا 25م توری دی. سوات د س آواز ورکوي او په انګلیسي کې په اس لیکل کیږي. نو راځئ د سوات درس ته ولاړ سو. سوات صابون، صابر په صابون لاسونه مینځي. صابر په دریم صنف کې دی. تاسو ګورئ دا هلک د ده نوم صابر دی او صابر په صابون باندې لاسونه مینځي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. صابر په صابون لاسونه مینځي. صابر په دریم صنف کې دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له سوات څخه راځي. سوات صابون، سوات صافي او سوات صدرۍ. نو موږ ګورو چې له سوات څخه صابون، صافي او صدرۍ راغلې ده. اوس به وګورو چې که سوات د یوه نامه په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. قصاب. په قصاب کې سوات په مابینځ کې راغلی دی. او خلاص. په خلاص کې سوات په آخر کې راغلی دی. ستاسو س ثواب او سین ساینس په یاد دی؟ تاسو ګورئ له س څخه ثواب، له سین څخه ساینس او له سوات څخه صابون راغلی. دوی جلا جلا حرفونه دي خو آواز یې یو ډول دی. د ټولو آواز س دی. که څه هم په عربي کې دا 3 حروف یا 3 حرفونه جلا جلا آواز ورکوي خو په پښتو کې ټول د س آواز ورکوي. س ثواب، سین ساینس او سوات صابون. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. سوات صابون، صابر په صابون لاسونه مینځي. صابر په دریم صنف کې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.